السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترمو مسلمانانو ورونو، پرون ورځ په کابل کې د څلورمه حوزې اړوند د کابل د شهرونو ګلفروشي کوڅه کې یو چاودنه رامنځته شوه. شاید تاسو به خبر وئ چې هلته چاودنه وشوه، په چاودنه کې څه پېښ شوه. خو لیکن د چاودنې اړوند به زه یو دوه درې خبرې تاسو سره شریکې کړمه. یا د چاودنې چې تقریبا ماسپښین مهال رامنځته شوې وه، چې د یو چینایي وګړي چې هغه هم مسلمان شوی و، د هغه په شمول پکې 6 افغانان شهیدان شول، چې ماخوستان د یادې پیښې هغه پړه د داعش لخوا په غاړه واخیستل شوه. نو د داعش اړوند به زه تاسو ته یو دوه درې خبرې وکړم. یو دا خبره د ما هغو خلکو ته متوجه ده څوک چې یو څه بې تعلیمه وي او یا د داعش او د داعش ورته او د داعش عقیده پلوي علماو د خبرې نه متاثره شوي وي، نو هغې دپاره به زه یوه خبره وکړم. هغه خلک چې د داعش نه متاثره شوي وي، د دوی د عقیدې نه متاثره شوي وي، د الله په خاطر د دغسې خلکو له ملاتړ، د دغسې خلکو د هغې پلوي نه لاس واخلئ، د دوی سره د همکارۍ نه لاس واخلئ. ډېر خلک به ووایي چې هغه خو ډېرې زیاتې روپۍ ورکوي، د پیسې په خاطر زه د دوی سره کار کومه. د پیسې په خاطر دوی په تاسو باندې داسې یو کار ترسره کوي چې هغه د ابدي جهنم سبب د تاسو ګرځي. داعش په تاریخ کې، په ټول تاریخ کې هغوی داسې یوه کړنه، داسې یوه کارنامه نه لري چې هغې کې اسلام د ترقۍ یا د اسلام د پرمختګ خبر وي. په ټول تاریخ کې دوی د اسلام لپاره یو کار هم نه دی کړی. په ټول تاریخ کې دوی کافر نه دی وژلی. په ټول تاریخ کې چې دوی وژنې کړي، دوی چې بریدونه کړي، هغه په مسلمانانو. بیا په مسلمانانو کې په داسې یو چا باندې چې هغه د مسلمانانو عمرا دي او د مسلمانانو د سالاران دي او د مسلمانانو هغه د لښکر خلک دي. په تاریخ کې که موږ تاسې وګورو، هغه خلک چې هغه کفارو وس وکړو، کفارو د هغې په سر جایزې کېښوې، کفار یې ونه شو وژلی، کفار یې شهیدان نه شو کړی، کفار ځانونه ستړي کړل، کفار هغې ته ځانونه ونه رسول. خو داعش د اسلام په جامه کې د مسلمان په نامه هغه ځای ته ځان ورسوه، هغه کس یې د کفار د خوشحالۍ دپاره شهید کړو. ما مخکې دا خبره کړې وه، اوس یې وایم، بیا یې وایم، داعش کومه یوه عقیده نه ده. ډېر خلک وایي چې دا خو په عقیده جنګېږي یا تعلیم ورکړی شوی دی. نه، دا یوه مافیا کړۍ ده. هغه یوه کړۍ ده چې هغه اجرتي قاتلان دي، د پیسې په مقابل کې خلک وژني. بس د یو هیواد، د یوې ډلې، د یو سازمان د ګټې لپاره جنګېږي. دوی که چېرته رښتیا د اسلام لپاره جنګېږي، نو په تاریخ کې د دوی ثابته کړي چې دوی په کفارو برید کړی دی. په تاریخ کې د دوی ثابته کړي چې دوی په کفري ملک برید کړی دی. د دوی برید په اسلامي ملک دی، په مسلمانانو باندې دی. دا هغه کس چې پرون افغانان خو مسلمانان وو، هغه چینایي وګړی چې مسلمان شوی په افغانستان کې وو، هغه هم د دوی لخوا شهید کړی شو. او دوی په چینایي وګړي یا په داسې چا باندې ځکه برید کوي چې د دوی تر شا د یو هیواد لاس دی، هغه دوی ته پیسې ورکوي او دوی هغه څوک چې هغه د افغانستان د ترقۍ سبب ګرځي، د افغانستان د پرمختګ سبب ګرځي، د افغانستان کې هغوی یو کار رامنځته کوي او هغې باندې بریدونه کوي، تر څو هغه خلک په افغانستان کې دلته اقتصادي ودې ته او کارونو ته زړه ښه نه کړي او د هغې نه د دوی زړه تېر کړي، نو دوی په دغسې خلکو باندې برید کوي او بیا د اسلام په جامه کې دوی پړه په غاړه اخلي. د اسلام په تاریخ کې په ټول هغه ډلې کې چې هغه د اسلام دعوه کوي، نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي اخره زمانه کې به 2 ډلې وي، په دې 3 ډلې کې به 2 ډلې ګمراه وي، جهنم ته به ځي، یوه ډله به په حقه وي. خو لیکن دا ټولو 3 ډلې به هره یوه به د حق چیغه ویي. نو نن که موږ فکر وکړو دغه 3 ډلې موجودې شوي دي، خو په دې ټولو ډلې کې چې هغه مسلمان ځان ته وایي د اسلام په نامه، خو اسلام ته تر ټولو مضر دي، تر ټولو زیات ضرر یې اسلام ته رسولی، هغه داعش خوارج دي. او بېغیرتوب کوي چې په اسلام کې بېغیرتوب کړی دی، په اسلام کې داسې یو کار کړی چې هغه د مسلمان په ضرر یې کړی دی، هغه دغه خوارج دي. او ورسره هغه شیعه هم چې ځان ته مسلمان وایي، د اسلام دپاره یې کومه کارنامه نه ده کړې.
او دغه داعش خوارج د اسلام خلاف هغه کړنې ترسره کړي دي چې هغه کفارو په ډیرو لګښتو، په ډیرو پیسو او په ډیرې اسلحې کې نه دي ترسره کړي. نو لطفا هغه خلک چې د دوی له مفکورې نه، د دوی د فکر نه متاثره شوي وي، هغه باید په دې پوه شي چې لومړی دا ډله په حقه نه ده. د حضرت علي کرم الله وجهه، د حضرت حسین رضی الله تعالی عنه نه نیولې د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه او تر نن زمانه پورې د اسلام چې څومره عمرا دي هغه د دوی لخوا شهیدان کړي شوي دي. هغه دوی په شهادت رسولي دي او هغوی به سره داسې ظلم، داسې ناروا چې کفر نه ده کړي، هغه دوی کړي ده. اما هغه خلکو ته وایم که تاسو ته پیسې درکوي، د دې په ځای باندې تاسو سوال وکئ. د دې په ځای باندې چیرته یو ډیر ناچیزه کار، ډیر یو سخته مزدوره هغه وکئ او دغسې پیسې ته سترګې مه نیسئ. دغسې پیسې مه غواړئ چې هغه تاسو د وجې نه یو مسلمان قتلیږي، تاسو مسلمان ته ضرر رسوئ. دوی اصلا دا د پاکستان یوه ډله ده چې دوی د پاکستان نه روزل کیږي، د پاکستان نه اکمال کیږي او د پاکستان د ګټې لپاره په افغانستان کې بریدونه ترسره کوي. یوازینی هیواد چې هغه چین دی، هغه په افغانستان کې یو څو کار ته زمینه برابروي او کارونه کوي، په هغوی باندې دوی بریدونه کوي. که دوی رښتیا د اسلام لپاره کار کوي، په پاکستان کې چینایان نشته، په پاکستان کې غیر مسلمه خلک نشته، په کوم کفري ملک کې دوی برید کړی دی؟ دوی په چین کې ولې برید نه کوي چې دلته په چینایانو برید کوي؟ دوی ولې په پاکستان کې په چینایانو برید نه کوي؟ دوی ولې په بل ملک کې په کفار برید نه کوي؟ خو دوی په افغانستان کې په صرف د مسلمانانو خلاف دوی بریدونه کوي. السلام علیکم ورحمة الله.